السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظو ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله سړی له قیام نه له درېدلو نه سجدې ته ځي نو د لاسونه په زنګنونو باندې کېښودل دا څنګه ده؟ نو محترمه د مونږ حنفي فقها داسې لیکي چې یو سړی سجدې ته ځي نو سجدې ته به داسې سیده کته کېږي، منحنیان به نه کته کېږي، یعنې داسې کږېږي به نه چې لکه رکوع په شکل باندې. ولې لئلا یزید رکوعا آخر، ځکه چې دا وی بله رکوع نسی. الله دې ښه لره محترمه. دغه مسئله علامه ابن العابدین شامی په رد المحتار کې لیکلې ده او د فتاوا تاترخانیې نه یو مسئله نقل کړې ده. هلته لیکي لو صلى که چا مونځ کو فلما تکلم تذکر انه ترک رکوعا، یعنی یو سړي لمونځ وکړي بیا خبرې وکړي بیا وروسته ورپه یاد سو چې مانه رکوع پاتې ده، نو اوس به دی لمونځ راګرځي که نه؟ نو دی وایي فان کان صلى صلاة العلماء الاتقیاء، که مونځ یې داسې مونځ کړی لکه د علماو متقیانو اعاده مونځ به راګرځي ځکه رکوع پاتې ده. و ان صلى صلاة العوام، که د عوامو غوندې مونځ یې کړی فلا، ځکه عالم تقیا کته کېږي سجدې ته قائما مستویا، والعامي چې ده ینحت منحنیا، وذلك دا رکوع ده. دا لږ کږېدل دا له رکوع نه حسابېږي. په تاترخانیې دویم جلد 146 صفحه کې. الله دې ښه لره وروره. خپله شامي هم دا مسئله ذکر کړې. کامیاب اوسې، الله دې جنتي کړي.